خوست سولې شورا په تلار کې پښتون راویښ شه تر نوم لاندې یو ورځنی سیمینار ترسره شو. د پښتون راویښ شه خوځښت مشر سعدالدین منګل وایي چې موخه یې د پښتون قوم یو موټی کول او پښتو ژبې ته کار کول دي چې ټول پښتانه په یو غږ د خپل حق غوښتنه وکړي. منګل وویل چې پښتون قوم له 65 نه تر 88 سلنه پورې اټکل شوی، خو ټینګار یې وکړ چې ټول قومونه د برېښنایي تذکرې ترلاسه کړي چې هر قوم ته خپل حق رسیدلی وي. هدف د پښتون راویښ شه خوځښت صرف یوازې دا ده چې موږ وکړی شو خپلو پښتنو ته دا ور زده کړو چې وروره ته پښتون یې یا پښتانه یې او افغانستان د وطن ده، پښتو ژبه زموږ ملي او رسمي ژبه ده. نو په دې حساب نه یې ته کړی شي په بدون د کوم شرم بدون د کوم ډار نه په خپل وطن کې په خپل ملي او پښتو ژبې خبرې وکړه. زما هیله د خپلو پښتنو نه دا ده که چیرې دغه پښتانه وکړی شي ټول برېښنایي تذکرې واخلي، نو هغه وخت کې به موږ د نفوس هم دقیق معلوم شي، وشمېرلی شي چې یعنې واقعا موږ 65 یا 88% یو که نه یو، او د نورو قومونو ته هم دغه کومه چې برېښنایي تذکرې واخلي. د سیمینار ګډونوالو وویل چې پښتون یو ویښ قوم دی، خو وویل چې د پښتون د حقوقو لپاره باید دوامداره مبارزه وکړو چې د پولې اخوا پښتون میشتې قومونه هم په ګډه د ملي یووالي خپلو حقوقو په ترلاسه کولو کې لاسونه سره یو کړي. چې هر قوم او هر ملیت وکولی شي چې خپل شرعي او قانوني حقوق ترلاسه کړي. په ټولنه کې په معاشره کې هغه څه چې خدای هغه حق ورکړی ده، هغه څه چې مدني قوانینو ورکړی ده، د هر ملیت حق لري، حتی د هر ملیت د هر قوم د هر ژبې خاوند هر فرد حق لري چې د خپلو حقوقو نه مستفید او هغه ترلاسه کړي او هغې ته لاسرسی وکړي. په سیزو کې تقریبا د هر شکل ګوندونه، نهضتونه، ټولنې، شوراګانې، غورځنګونه او حزبونه جوړ شول. یا به فرعي شي تر یو معین وخته پورې د معینو اهدافو په خاطر او هغه چې د ملي او اخلاقي او ملي مفکورې سره هغه راپیدار دي. پښتون راویښ شه خوځښت چې یو خپلواک او بېپری بنسټ دی، له دې وړاندې هم په لندن، عربي اماراتو او کابل کې تر یاد عنوان لاندې سیمینارونه او کنفرانسونه دایر کړي چې د خلکو لیدود هرکلي سره مخ شوي. او خوستوالو هم د لندن میشت او د یاد سیمینار چمتو کوونکو څخه د مننې ترڅنګ وویل چې لا هم خپلې مبارزې ته دوام ورکړي او ټول پښتون قوم په یو ټغر سره راټول کړي. په ورته مهال د یاد بنسټ له لوري په 21 بېوزله کورنیو هم خوراکي توکي وویشل شول.